بې ګناه مرګونه وشول، په وبا مرګونه وشول، بې ګناه مرګونه وشول، په وبا مرګونه وشول، د دنیا د پاره خلکه د دنیا مرګونه وشول. پښتنو کې بعضې ډېر ډېر ناروا مرګونه وشول. هله بیا په جیداد جنګ دی، هله وشول. په دروغو چا هېڅ نه ویل، په دروغو چا هېڅ نه ویل، په رښتیا مرګونه وشول او چو نه خاندې انجانا په مسکا مرګونه وشول. السلام علیکم مینهوالو. دا ډېر ښکلی کلام، ډېر زبردست کلام چې موږ ورته هغه ډېر زیات لنډ بهر والا کلام وایو، غزل مسلسل چې ورته وایي د انجان صاحب دی. انجان صاحب چونکې د جلسې نه تشریف راوړی دی او ما سره په خپل پروګرام کې نن هغه مېلمه دی. انجان صاحب ته زه ډېر ډېر هرکلی وایم او دعا ګویم چې ستا دا شاعري ما وکته، ماشاءالله ډېره ښکلې شاعري ده په دې عمر کې، ستا کم عمر دی او احمد حسین نادان صاحب کس سره تاسو ملګرتیا ده، دوستانه ده، ورورولي ده، نو خامخا به تاسو شاعري کوئ او په شاعرۍ کې بیا داسې رنګ راوړئ ماشاءالله چې هغې کې د معاشري خامۍ تاسو راغونډوئ، لکه دا شعر چې هله بیا په جیداد جنګ دی، هله بیا مرګونه وشول. ډېر زبردست مننه او داد در کومه. یو جهان او دی ته خو ما د یو کلام ویلو، خو چونکې انجان صاحب سره دې وخت کې نه کلام په ذهن کې شته او نه په جیب کې شته، نو هغه پې قرض او فرض او انشاءالله بیا په خپل پروګرام کې مینهوالو ته به زه راشم او عبدالله دی په ګلګت کې هغه ته به یو کلام ډالۍ کوم. وایي چې ارمان مې و نازکه الله راکړه، چې ارمان مې و نازکه الله راکړه، خوش قسمته یې مورکه الله راکړه، لکه خان لحد کې پروت یم زړه کې وایم زما کور نو ځمکه الله راکړه. د پردو په محترمې پسې نه مرو، خپله توره ورکه سپکه الله راکړه، اوس پې مخکې د انسان رحم پکار دی، د خدای فضل د ننځکه الله راکړه. ډېره مننه. ګرځېدمه چې خپل ځان پسې پامیر کې ماښامۍ و چې ملکه الله راکړه، د پنجاب د چودري ځمکې ته حیران وم، د کابل نه تر اټکه الله راکړه. د پنجاب د چودري ځمکې ته حیران وم، د کابل نه تر اټکه الله راکړه، د خوی بوی تاثیر مې ټول د کابل جان دی، د وجود خاوره خټکه الله راکړه. ډېره مننه. د لیلا نه دی کیدی شي چې بلا کړم، نادان صاحب د لیلا نه د کیدی شي چې بلا کړم، که په زړه کې لږه کرکه الله راکړه، مجبوري ده اوس په خوله یې تې وباسم، لیونی د زهرو ډکه الله راکړه. او د منظر په زړه کې پاکې ارادې وي، پښتنه پیغله خو ځکه الله راکړه. ډېره مننه جي، ډېره مننه. انجان صاحب د یو کلام به تاسو ته ډالۍ کوم. وایي خېټې عقل د لقمان ته شکست ورکړو، خېټې عقل د لقمان ته شکست ورکړو، لوګي زړه ته او ایمان ته شکست ورکړو، نن مسکی شوه او په زړه کې یې څراغ لل، نن مسکی شوه چې په زړه کې یې څراغ لل، محبت جوړې جانان ته شکست ورکړو. او ستا ستم مې اوښکې وچې کړې لیمو کې، ستا ستم مې اوښکې وچې کړې لیمو کې، دا نن اور څنګه باران ته شکست ورکړو، او په یوه روټه یې ټیټه نه کړه ځان ته، پښتنې د کلي خان ته شکست ورکړو. په یوه روټه یې ټیټه نه کړه ځان ته، پښتنې د کلي خان ته شکست ورکړو، لیونی خو په رښتیا جوړې چې مړ دی، های یقین جوړې ګمان ته شکست ورکړو. ډېره مننه. او هر ویښته دې سلامت کلي ته راوړو، لوپټې خو د طوفان ته شکست ورکړو، پښتونخوا به په کاغذ لیکلي ورکړم، که دنیا کې چې افغان ته شکست ورکړو، پښتونخوا به په کاغذ لیکلي ورکړم، که دنیا کې چې افغان ته شکست ورکړو، او چپه خوله د منصف مخې ته ولاړم، ما د هر وکیل بیان ته شکست ورکړو. ډېره مننه. او نه دا ومنم چې موږ نه کشمیر لاړ دی، نه دا ومنم چې موږ نه کشمیر لاړ دی، کافر څنګه مسلمان ته شکست ورکړو، او د مقتل زنځیر تر اوسه پورې شوري، ستا منظر جوړې خپل ځان ته شکست ورکړو. ډېره مننه جي، ډېره مهرباني. آخري کلام د دې پروګرام انجان صاحب او بیا به اجازت غواړو او احمد حسین نادان صاحب په کیمره دی چونکې هغه ته به ډالۍ کوم. ډېره مننه. وایي چا پسې کنځلې ولو، چا پسې پیغور ولو، چا پسې کنځلې ولو، چا پسې پیغور ولو، مونږ ته پښتانه وایي د بل دپاره رور ولو. کړي ګناه چا ده او سزا پکې چا وخوړه، کړي ګناه چا ده او سزا پکې چا وخوړه، کاڼي تا راوویشتل او مونږ په کاڼو نور ولو. او خلکو په دلیل مسالې حل کړي تورې سپینې شوې، خلکو په دلیل مسالې حل کړي تورې سپینې شوې، مونږ خو بدماشان یو که نه هر سړی په زور ولو، سپین یو او د سپینو پښتنو سره دې نه چیړي،
سپین یو او د سپینو پښتنو سره دې نه چیړي مونږ ګورې د سپین په سر 12 کسه تورولو ډېره مننه جي او دا خو بړواتوب د خپله خاوره خرڅول په بل دا خو بړواتوب دی خپله خاوره خرڅول په بل مونږ د لګان نه یو چې پیسو دپاره مورولو دا خو بړواتوب دی خپله خاوره خرڅول په بل مونږ د لګان نه یو چې پیسو دپاره مورولو نه چې زړه دې نه وي نو د زړه د پاسه مه راځه نه چې زړه دې نه وي نو د زړه د پاسه مه راځه دا خو داسې ده لکه په کاڼو د خدای کورولو ډېره مننه او لاس مې د بنګلې تر دیوالونو پورې نه رسي نادان صاحب لاس مې د بنګلې تر دیوالونو پورې نه رسي ګرځو د یتیم د لرګو وران چوپال ته ورولو او مینې ته خو وایو عبادت خو صرف مونږ ته دی مینې ته خو وایو عبادت خو صرف مونږ ته دی دغه عبادت که زمونږ خور کوي نو خورولو مینې ته خو وایو عبادت خو صرف مونږ ته دی دغه عبادت که زمونږ خور کوي نو خورولو غرق یو خلکو خپلې خزانې په مونږ ډکې کړي مونږ ورته لګیا یو د وطن مرغۍ په پورولو او اخیري شعر چې بالکل چې ونه خاندې منظر ته خو دعا کوه بالکل چې ونه خاندې منظر ته خو دعا کوه دا د قبر جام به د ډک کلي کې نسکورولو ډېره مننه تر بل پروګرامه السلام علیکم